امریکا پر افغانستان د سختو بریدونو پلان جوړ کړی او پر افغان خاوره یې د یو ځل بیا یرغل خبر ورکړ. همدارنګه امریکا ویلي چې موږ افغانستان تر نظر لاندې ساتو. دا چې امریکا ولې پر افغان خاوره د یو ځل بیا سختو عملیاتو خبر ورکړی او افغانستان څنګه تر نظر لاندې ساتي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. مارک میلی وایي که اړتیا سوه پر افغانستان هوایي بریدونه کولی سي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی ویلي که د افغانستان له خاورې امریکا او نړۍ ته خطر پیښ سي، دوی پر افغانستان هوایي بریدونه کولی سي. میلی دا څرګندونې پرون چهارشنبه د امریکا سنا مجلس د دفاعي کمیسیون یوې غونډې ته وکړې. مارک میلی ویلي امریکایي پوځیان لا هم پر افغانستان څار کوي او په خبره چې که د دغه هیواد له خاورې امریکا او نړۍ ته ګواښ پیښ سي، پر افغانستان د هوایي عملیاتو بشپړه وړتیا لري. مارک میلی په دې اړه چې افغانستان لا هم زموږ تر نظر لاندې دی ویلي چې پوره جزئیات نه شریکوو. میلی زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه پر خپلو ژمنو ولاړ دي او هغه دا چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځایونو نه بدلیږي. امریکایي ځواکونه دا څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې څه موده وړاندې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې یو شمېر ترهګریزې حملې وسوې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې منلی و. قدرمنو لیدونکو، ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. تاسې د دغه امریکایي جنرال د څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟ آیا موافق یاست چې امریکا بیرته افغانستان ته راسي؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړئ او د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.